बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान लिदुनको او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نن تاسو د حسن جي صاحب یو شعر د وړاندې کوم. هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. چې هر هیواد نه لږ او هیواد به ویشتل کیږي، چې هر هیواد نه لږ او هیواد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي، په پټه نه په غلا نه آزاد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. وینا د ځوان وزیر او اختار د ځوان وزیر ما واورېده معرکه کې دا اختار د ځوان وزیر. دښمن حمزه کولې د ګزار د ځوان وزیر. زمونږ کشل ځای لږ ستا آباد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. ملت را سره څنګ او لسونه را سره دي، په نوم د ابابیل باندې ډرونونه را سره دي. د پاک الله نصرت او کومکونه را سره دي، په پاکه عقیده او پاک جهاد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. دښمن فوجي ریشن غریب عوام بمباروي، بس ښځې ماشومان خواران مدام بمباروي. نمرود به ویشتل کیږي او شداد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. بس ومې د کابل د محتدینو نه یې قیاس کې د دغې مظلومانو سخته وینو نه یې قیاس کې د کوزو اسرائیلو او بیبینو نه یې قیاس کې. خو دا ځل خواجه اسف مهداد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. ولس ته احترام لرو، رژیم د دوی مردار د دا ظلم حسن ضیاء نیت د بل رقم گزار دی. د بل چا سره نه مګر د فوج سره مو کار دی. دا ځل مریم نواز قلمداد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. کابل لیکه ویشت اسلام آباد به ویشتل کیږي. د توجه څخه مو ډېره